د سیلاب خیریه بنسټمشر حاجي سید احمد سیلاب وایي د لوړ ولور د اخیستلو او نورو بې ځایه دودونو د پاللو له امله د هیواد ډیری ځوانان په سختو او مرګونو لارو باندنیو هیوادونو ته سفرونه کوي او پر ځان خورا ډیرې خواري ګالي. هغه وویل که د ټولنې هره طبقه خلک خپل مسؤلیت په سم ډول سرته ورسوي او د هغو کارونو پر وړاندې ودرېږي چې خلکو او ټولنې ته یې د ګټې پر ځای زیان رسیږي، ډیری ټولنیزو ستونزو ته له همدې لارې د حل لار پیدا کیږي. چې لوړ ناماتونکي ولور او بې ځایه رواجونه، ضدبازي او په واده کې لوړ مصارف زموږ هر میاشت په زرهاوو کسان د هیواد پرېښودلو ته مجبوره کوي چې پر لارې باندې یا د بې رحمه مرزبانانو د خوا څخه په ډلهییز توګه باندې په شهادت باندې رسیږي، یا د ترکیې او د یونان په دریابو کې د نهنګانو مایان خوراک کیږي، یا په واورو کې خپل شیرین ژوند د لاس څخه ورکوي، یا په دیني عالمان وایي دوی او قومي مشران د لوړ ولور د مخنیوي او ناوړه دودونو د له منځه وړلو په برخه کې په خورا لیوالتیا کار کوي. په دې برخه کې یې پخوا هم ډېرې ستړې کړي او د دې لپاره چې خلکو، ټولنې او ځوانانو ته یې خیر رسېدلی وي، بیا هم په ټینګازم دې کار ته چمتو دي. دوی وایي دا ځل دغه تړون او کار ځکه بریالي پړاو ته رسیږي چې د اسلامي امارت ټول مسؤلین یې ترڅنګ ولاړ دي او په دې برخه کې د بشپړې همکارۍ ډاډ ولسونو ته ورکړی دی. بد رواجونه دا بد اخلاقي د فحاشي په دغو اصولو باندې له منځه لاړه شي. موږ ټول مشران د دغو پروګرامو په کلکه ملاتړ کوو او شپه ورځ موږ هوډ لرو چې کوم کار د ولس مشران په علماو باندې کیږي په سر او په سترګو باندې منلې خبرې دي. د پکتیکا مرستیال والي مخدوم عبدالسلام سعادت جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې وویل اسلامي امارت د ټولو هغو پریکړو او پروګرامونو په کلکه ملاتړ کوي چې د ټولنې او خلکو پکې خیر وي. نوموړي وویل که د لوړ ولور مخه ونیول شي او ناوړه دودونه له منځه لاړ شي، ځوانان بیا هیڅکله داسې کارونو ته لاس نه اچوي چې د ټولنې او د دوی حیثیت پکې زیان رسیږي. معیشت برابر وي، د هیڅکله جرأت د دې نه کوي چې خدای نخواسته فحاشي او عیاشته متوجه شي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي یا معشر الشباب، ای د ځوانانو ټولګیه، ای د ځوانانو جامعه، من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. که څوک واده کولی شي خامخا واده وکړي، خامخا دې. ملي سوداګر میرویس وزیرزي کټوازي وویل له ولسونو سره د نننۍ غونډې څخه د دې ترڅنګ چې د لوړ ولور او نورو بې ځایه دودونو څخه مخنیوی وکړي، پر دې هم مشوره او نظر اخلي ترڅو په دې ولایت کې بې وزله ځوانانو لپاره په ډله ییزه توګه د واده مراسم ونیسي. نوموړی څرګندوي که د ولسونو په یاد کار مشوره راشي او پریکړې ته ورسیږي، پکتیکا کې به شاوخوا 100 تنه ځوانانو لپاره د ډله ییز واده پروګرام جوړوي او مالي لګښت یې هم د میرویس وزیرزي کټوازي شرکت له لوري ورکول کیږي. مالي ملاتړ زه کوم ان شاء الله تعالی کوم مصارف پیکیز مکمل 100% مصارف به زه کوم، خو برنامه چې د جناب محترم ګران ورور سیلاب صاحب چې په نورو ولایتونو کې دا برنامه تطبیق کړې. یاد دې وي چې د سیلاب خیریه بنسټ مشر حاجي سید احمد سیلاب تر دې وړاندې هم د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو لپاره د ډله ییز واده پروګرامونه ترسره کړي چې د خلکو له لوري یې د یادګار ستاینه شوې ده.